سلامونه دوستانو د درپدر خپرونې ته ښه راغلاست. په دې هیله چې جوړ روغ خوش خوشحاله تر و تازه به یاست او سیمه به مو ګل و ګلزارې 40 ساعته برق به لري او 40 ساعته به م شبخانې فعالې او ښه ښه سړکان به لري. دوستانو په درپدر خپرونه کې دوستانو نن یو داسې ځوان را سره مېلمه دی، غواړي چې میلیونر سي او دی هم ډېر د مشکلاتو سره کړېدلی دی، زړېدلی دی، تباه سوی دی، برباد سوی دی. اوس غواړي چې په دې میلیونر خپرونه کې ځان میلیونر کړي. د ده څه چې موږ کومې پوښتنې کوو، که ده صحیح جوابونه راکړل نو دی به میلیونر سي او که صحیح جوابونه یې را نه کړله نو دی به بېرته درپدر سي. راځو اول سوال ته. ناوې د ورا پر وخت ولې ژاړي؟ اول خپله کورنۍ ارمانېږي. دوهم که یې پلار د ولور پیسې د جیب پر سامانو سمې نه دي مصرف کړي. دریم 10-15 ورځې بعد یې د بې شرمۍ نوی سیمسټر شروع کېږي. څلورم او که یې پر زوم باندې زړه سوځي چې څنګه یې خپل خوږ ژوند ته د پای ټکی کښېښود. دا څلورم صحیح دی، پر زوم یې زړه سوځي. ته ولې ژاړې نو؟ خو ما واده کړی دی. راځو دوم سوال ته. 90% افغانانو ته خپل د زیږېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه، نو دې یې په څه شي معلومه؟ اول جواب پلانکی باچا چې ولاړ شو د هغه په دومه. دوهم د غټې زلزلې سه یوه شپه تر مخه. دریم د روسانو په اول کال. څلورم که یا ټول غلط دي؟ څلورم صحیح دی، ما ته خپل د زیږېدو نیټه را معلومه ده. ته کولی شې خپل د کورنۍ غړي ته زنګ ووایې تر څو هغه تا ته ستا د زیږېدلو نیټه در معلومه کړي او ته په در خپرونه کې ګټونکی سې. اوس همه د زوی پلار ته زنګ وهم. مهرباني ولې نه کمپیوټر صاحب د ده پلار وصل کړه. بلې پلار جانه، زه څوک غواړي د په درسې خپرونه کې مېلمه یم، ما ته زما د زیږېدو دقیقه نیټه راوښیه چې زه د دې سوال ګټونکی سم. زه دقیق تاریخ خو نه دی را معلوم، خو دونه را معلومېږي چې زما د ژوند د بربادۍ اول کال و او ته پیدا شولې. زه خو هغه وخت تباه و برباد شولم کله چې ما ستا د مور سره واده وکړي. الله خوار شي بیا مې چاته غیبت کوي. بلې پلار جانه، بلې. اوس آخري سوال ته جواب وایه که دې پلار د مور څخه خلاص کړي.